ګلاب شونډې پرانیزي که جانان شونډې پرانیزي د ځان سره زما او د جهان شونډو پرانیزي ستا سینګارېدو له خلک دا معنی وباسي سینګارېدو له خلک دا معنی وباسي زما خاموش احساس له پسه شان شونډې پرانیزي د ژوند د تېرولو ضابطې ته اخذ کېږي چې کله په محفل کې مشران شونډې پرانیزي. سلامونه ملګرو شهاب بخاري یم ادبي پروګرام ادبي غورځنګ کې یو ځل بیا ستاسو سره نیغ په نیغه یم. ملګرو تیر پروګرام به یقینا ستاسو خوښ شوی وي زموږ د نوجوانانو چې کوم پروګرام شوی و. ملګرو نن را سره ډېر مشر ډېر لوی شخصیت په پښتو ادب کې یو خپل مقام ځانګړی نوم لري د یارانو یار کفایتیار بخاري صاحب را سره ناست دی. ملګرو غوښته مې چې د هغه سره یو ښکلې مرکه وکړم او ستاسو دپاره یو خوندور پروګرام ریکارډ کړم. نو راځئ ملګرو چې دوه خبرې ورسره وکړم او بیا په تاسو باندې خوندور کلام واورم. په دې خپل پروګرام کې درته ډېر زیات هرکلی وایم. نه ډېره مننه تاسو زه په لاره کې په دې شین ماحول کې په دې پسرلي کې په دې کې راګیر کړم په پوله باندې دا ملګري روانو په دې لاره باندې زه پیښه وشوه میلاو شو او ما ته وایي چې یاره یو غزل راته ووایه. زما سره نه کتاب شته نه کاپي شته نه دیوان شته نه مې یاداشت دونه ښه دي خو د دیو په اصرار سره ځوانان دي زما خوښ دي زما خو هر څوک خوښي ځوانان مې خاص خوښي او قلم مې خوښ دی خنجر مې بدي شي نو ځکه وایم چې قلم غوره د خنجر دی دا پیغام د روڼ سحر دی. زه د دې ملګرو شهاب بخاري د عمران د کشور د اظهار او د فاروقو چې دا زما ځوانان دي زما کشران دي د دوی ډېره زیاته مننه کوم ډېره شکریه ادا کوم. خدای دې د دوی په ځوانو کې په عمرونو کې برکتونه واچوي. دا د ادبي غورځنګ واقعي چې دا غورځنګ به ډېر مخکې ځي دا غورځنګ به چپې وهي دا چپې به سیندونه جوړیږي دا سیندونه به دریابونه جوړیږي دا به د ملک روښانه کوي او انشاءالله د دوی سره به زموږ مرسته وي تر ژوندانه تر عمره پورې دوی د پښتو دپاره کار کوي د پښتو ادب دپاره کار کوي نو دوی له د خدای کامیابي او کامرای او یو غزل د دیو په فرمایش باندې یا په وینا باندې یا زما کشران دي حکم یې نه ګڼم خو دوی وایي چې یاره یو غزل راته ضرور ووایه نو دا غزل رسکومه مطله ده پخوا څومره اسانو پورې شړې ته واته نن دومره ګران د کوره مې راتمړې ته واته او د عقل او جنون مې شته به څنګه یو ځای وشي د عقل او جنون میشته به څنګه یو ځای وشي یو اور ته دنګل غواړي او بل ګوړې ته واته او د پستو حوصلو د خاوندانو پستي ځای شي د پستو حوصلو د خاوندانو پستي ځای شي د لوړو حوصلې خاوندان لوړو ته واته او دا بل شعر عرض دی شهاب صاحبو په دنګو کڼاو کې په علم ورختل مینا په دنګو کڼاو کې په علم ورختل مینا د چا په ځان پیرزو شي دومره ستړې ته واته او د بل د کور جنګونه یې په خپل کاله تاوده کړه د بل د کور جنګونه یې په خپل کاله تاوده کړه اوس نښتې نښتې ګرځي چې چقړې ته واته د بل د کور جنګونه یې په خپل کاله تاوده کړه اوس نښتې نښتې ګرځي چې چقړې ته واته او دا مقطع رز ده چې ای یاره د سپرلو او د شینکو اخلي خوندونه خو ډېر به درته ګران شي بیا جونګړې ته واته او په اخره کې دا وایم چې زه یار یم په ما او په جانان کې فرق نشته حیران یم چې څنګه رانه جانان وشرمېد. جګرانو کتونکو دا د یارانو یار کفایتیار بخاري صاحب چې زما تره هم دی ډېر خوندور شعرونه وي یقینا دغه شعرونه به ستاسو خوښ شوي انشاءالله. ملګرو په بل پروګرام کې به د نورو ملګرو سره کښېنم تر دې دمه ډېره زیاته مننه خپل ملګري شهاب بخاري له اجازت ورکوي چېرته چې هم یې ښاد آباد او بریالي اوسئ د لوی الله